د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مشئ، بل کتاب مو رواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګوره، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. فی د نن لوست یا سبق ده. ومو لیده؟ هو، دا فی ده. دا فی ده. دا دوه سره غشي چې ورسره دي، دا راښیي چې فی داسې لیکل کیږي. ګورئ، د فی ترڅنګ ټکی ټکی فی لیکل شوې ده. پام خو مو دی چې په سر کې په سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي فی داسې ډکه کړئ. فی د فی شکل او د فی نوم دې وپېژانده. اوس د فی په غږ خبرې کوو. د فی غږ څه دی؟ فا. فا د فی غږ دی. ګوره، فا د فقیر د کلمې په سر کې د لیکل شوي فی غږ دی، لکه فقیر. ته ووایه فا فقیر. شاباس، بیا ووایه فا فقیر. ښه، ته اوس داسې نومونه واخله چې د فی توری په سر کې راشي. فا فیل. فا فیروز. ګورئ، دا فیل دی. فیل تت شین رنګ لري. د فیل غوږ خرطوم تت سور رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه فیل رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د فیل په کلمه کې یو ځل د فی توری راغلی. فیل. دلته د فیل په کلمه کې یو ځل د فی توری راغلی دی. دغه د فی توری چې د یې توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم فیل لیکل شوی، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د فیل لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ډېر ښه. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه فیل رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. اوس نو دا تت سور رنګ را اخلو. خرطوم یې داسې رنګوو. فیل ته تت شین رنګ ورکوو. داسې. دغه شان. دغه شان. ښه یې رنګ کړئ. دغه شان. شاباس، ښه یې رنګ کړئ. غوږ یې داسې رنګوو. ښه یې رنګ کړئ. دغه شان. دغه شان. ښه یې رنګ کړئ. شاباس، ښه یې رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښي خوا کې لومړی یا اوله فی په شنه رنګ لیکل شوې او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د فی توری لیکل شوی دی. د فی په هر توري کې
سورټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یوې منځخالفې په سر فی ولیکئ چې لیکل مو زده شي. موږ فی لیکل زده کوو. ډېر ښه، فی دغسې لیکل کیږي. موږ فی لیکل زده کوو. ډېر ښه، موږ فی لیکل زده کوو. فی دغسې لیکل کیږي. ګورئ، دا د فیل د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د فیل کلمه لیکل شوې ده. د فیل په کلمه کې سورټکی راغلی دی. د فی په سر کې. اوس د فیل د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، فیل لیکل زده کوو. شاباس، اوس موږ فیل لیکو. فیل دغه شان لیکل کیږي. شاباس، اوس موږ فیل لیکو. آفرین. شاباس. آفرین. اوس نو راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د فی توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوی فی په سر د فی لیکل زده کړو. شاباس، فی لیکو. موږ فی لیکل زده کوو. فی دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه، فی لیکو. موږ فی لیکل زده کوو. فی دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د فیل کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د فیل د هرې یوې سپینې کلمې پر سر فیل ولیکو. موږ فیل لیکل یادوو. شاباس، فیل لیکل یادوو. فیل لیکو. شاباس، فیل لیکل یادوو. موږ فیل لیکل یادوو. شاباس، فیل لیکل یادوو. فیل لیکل یادوو. موږ فیل لیکل یادوو. شاباس. اوس نو راځو سره چوکاټ ته. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې د فی توری په خړ رنګ راغلی چې د سر فی توره ده او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د فیل د کلمو کتار دی چې د فیل لومړی کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې ده. معنا دا چې د فی او د فیل دا هر یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، فی لیکو. فی لیکل زده کوو. موږ فی لیکو. شاباس، فی لیکو.
فی لیکل زده کوو. شاباس موږ فیل لیکل زده کوو. موږ فیل لیکو. فیل دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. موږ فیل لیکو. فیل دغسې لیکل کیږي. فیل دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. موږ فیل لیکو. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسید، نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ، اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ، دلته په ښي خوا کې څو ځله د ف توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هرې ف په سر ف ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د ف لیکل زده کوو. ف دغسې لیکل کیږي. موږ ف لیکو. موږ د ف لیکل زده کوو. ف دغسې لیکل کیږي. موږ د ف لیکل زده کوو. ف دغسې لیکل کیږي. موږ ف لیکو. موږ د ف لیکل زده کوو. ف دغسې لیکل کیږي. موږ د ف لیکل زده کوو. ف دغسې لیکل کیږي. موږ ف لیکو. موږ د ف لیکل زده کوو. ف دغسې لیکل کیږي. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د فیل د کلمو کتار دی. اوس د فیل د کلمې په سر لیکو چې د فیل لیکل مو زده شي. آفرین، فیل دغه شان لیکل کیږي. فیل لیکو. فیل لیکل زده کوو. آفرین، فیل لیکو. فیل لیکل زده کوو. فیل دغه شان لیکل کیږي. فیل لیکو. فیل لیکل زده کوو. آفرین، فیل لیکو. فیل لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس نو د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې په تور رنګ ف لیکل شوې ده. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د ف توری لیکو چې د ف لیکل مو ښه یاد شي. موږ د ف لیکل زده کوو. ف دغسې لیکل کیږي.
موږ فی لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ فیل لیکل شوی. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د فیل کلمه ولیکو چې د فیل لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، فیل دغه شان لیکل کیږي. فیل لیکو. فیل لیکل زده کوو. فیل دغه شان لیکل کیږي. آفرین، فیل لیکو. فیل لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ف تورې چې نوم یې ف او داسې لیکل کیږي، او د فیل کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.